دوستانو نن زموږ د سی پلس پلس دا زموږ څلورمه ویډیو ده. نن به په دې ویډیو کې په یو شارټ پروګرام باندې کار کوو. نو راځو اول موږ بیسیک سینټنس انټر کوو. نو دلته راځو کلیک هیش، راځو زموږ سره انګلیش لینګویج سلیکټ، هیش انکلود، نو هیش انکلود IO stream, include IO stream the using namespace std int razu int main will razu this main body enter ko return to equal 0. راځو اول ټول سره مخکې موږ یو شارټ میسج پرینټ کوو. نو میسج پرینټ کولو لپاره موږ باید سی اوټ کیورډ پټ کو. نو سی اوټ ولیکو میسج لیکو چې یو سمپل میسج لیکو چې welcome to our first program. صحیح ده. راځم دلته یو دنه لاین اند کوم، دغه د پر ان لاین اخلم او دلته راځم د یو بل انټیجر اخلم، انټیجر x مې واخسته، یو میسج بلوم پرینټ کوم، دغه بیا هم سی اوټ کیورډ یوز کوم، میسج لیکم چې enter a number for x, enter a number for x, enter a number for x او سین پترو باندې x دا ویلیو پاس کوم. صحیح ده. x دا ویلیو پاس کوم. راځم میسج دا کمپایل کوم. اولی کله چې موږ پروګرام مطلب زموږ پروګرام پای ته ورسېد، اول باید دا موږ سیو کو. صحیح ده. نو د سیو کولو لپاره راځو دلته سیو چې د سیو کو په ډیسکټاپ باندې موږ یو نوم ورته ورکو چې نوم د چې my C++ 1 project. صحیح ده. نمبر فرست. نو راځو دلته سکی زموږ غلطی ده وای چې تاسو انکلود IO stream، نو دلته موږ نه R پاتې شوی ده، نو دا باید دقیق ولیکل شي. صحیح ده چې بیا موږ ته ایرر راکوي. نو راځو دلته موږ وای موږ دلته x دا ویلیو ور پاس کوو، د سی ان په تر باندې موږ ویلیو چې دلته ویلیو موږ ور پاس کوو. نو ویلیو مور پاس کړل د 55. نو 55 کم از کم صرف هغه 55 موږ ته وغوښته او نور د x قیمت موږ ته بهر نه کړ. نو داغه د پر راځو دلته یو بل سی اوټ اخلو، سی اوټ بل موږ ته ځان سره سی اوټ اخلو. بیا هم لینګویج کې مشکل و. سی اوټ میسج پرینټ کوم چې the value of x is equal to what? equal to x. صحیح ده. راځو دلته د کمپایل لپاره دا بټن ده. د کمپایل کولو لپاره موږ سره په کیبورډ کې فنکشن بټن پریس ونیسئ او فنکشن بټن پریس ونیسئ او F11 پریس کړئ، دا خپل کمپایل کوي. صحیح ده. نو راځو دلته x ته قیمت ورکوو. x ته قیمت ما ورکړه واویا. صحیح ده. انټر مې کړ. نو دلته ماته میسج راکړ چې the value of x is equal to 77. صحیح ده. نو کوم کوډ چې ما دلته ورکړ دا ما کوډ په صحیح کوډ ورکولو سره ماته یو صحیح آوټپوټ راکړ. صحیح ده. نو که چیرته موږ سره دا کوډ غلط وسی، په دې کوډ کې لږ میسټیک وسی، نو دا موږ ته دا توره پرده نه راولي. مطلب دلته ما دې ځای نه دا سیمیکالن لرې کول، دلته راغلم په دې باندې مې کمپایل بټن باندې پریس ونیو. نو دلته ماته وایي چې ان فنکشن ټ int main، دلته وایي چې error expected
semicolon statement terminator before return. مطلب دلته دا وایي چې د دغه ریټرن نه مخکې دلته تاسو نه څه غلطي شوې ده. صحیح ده. نو د هر لاین د ختمېدو نه وروسته باید یو د په سیمیکالن خامخا انټر کړل شي. نو چې ور نه کړی شي نو بیا موږ سره د کوډ غلطیږي. نو اوس راځم بیا کمپایل کوم. نو ما سره هغه ما سره پروګرام صحیح و. نو هلته ما ته دا توره پرده راوستله. صحیح ده. نو دلته زه بیا یو قیمت ورکوم چې اته اتیا. راځم میسج ما ته راکوي پرنټ یې کړه ته چې the value of x is 88. صحیح ده. نو راځو دا پروګرام بندو. موږ سره به دا په ډیسکټاپ باندې الریډي سیف وي. او راځو دلته موږ سره دغه د موږ سره مای سی پلس پلس 1 په نامه باندې دا موږ سره سیف ده. دا زمونږ پروګرام ده. صحیح ده. دا موږ سره سورس فایل ده او دا موږ سره اپلیکیشن فارم ده. راځو نو اپلیکیشن فارم یې موږ کولاو. دا به موږ سره صرف همدغه نه کار کوي. صحیح ده. دا موږ سره اپلیکیشن فارم ده. دلته موږ وي 99 ورکړو. دا 99 چې ورکوم نو دا ما زما څخه تښتي. نو زه غواړم چې دا ما سره پاتې شي. نو دا مطلب دا ده چې دا توره پرده پاتې شي. زما ته د ایکس قیمت راوښیي. نو راځو د سورس فایل بیا را اوپن کوو او دلته یو بله لیبرري اډ کوو. صحیح ده. بله لیبرري اډ کولو دپاره راځم چې include conio.h. راځم دلته او هغه دپاره دلته یو بل اخلم چې get ch. صحیح ده. get ch او دلته ما ویلي و چې د هر هغه لاین نه وروسته باید موږ statement terminator مطلب سیمیکالن ور اضافه کړو تر څو زموږ کوډ صحیح وچلیږي. راځم بیا کمپایل کوم. صحیح ده. ما کمپایل کړ توره پرده راوستله. بیا ته یو قیمت مې ورکړه چې اویا څلور اویا. نو دلته ما ته ویلي چې the value of x is equal to 77. راځو بیا ته دا مې سیف کړ ځان سره او کوډ مې بند کړ. سی پلس پلس مې ډیف سی پلس پلس مې بند کړ. نو مطلب دا ده چې ما سره دا مطلب څه فکر وکړه چې ما سره سی پلس پلس نشته ده او زه غواړم دا یو ملګري ته ورکړم. نو د ملګري دپاره دا خو یو ملګری به مې را سره دا ډیف سی پلس پلس ورسره په لیپټاپ کې انسټال نه. نو زما دا سورس فایل مې ورکړ او اپلیکیشن فارم مې ورکړ. نو زه چې د اپلیکیشن باندې دوی کلیک کړي او دلته باید دوی ته دا ویلي ورکړي چې دا کوډ په څه باره کې شوی ده. نو صحیح ده چې هماغه انپوټ سره آوټپوټ باید خامخا ورکړي. دغه دپاره یو کوډ ورکړم اته اتیا. نو هغه ما ته اوس ما ته پرنټ کوي چې the value of x is equal to 88. مطلب دا ده دغه پرنټ دغه پاتې د پاتې کېدو لپاره موږ دلته کومه لیبرري اډ کړه conio.h. صحیح ده. نو دغه لیبرري ضرورت دپاره او موږ سره دا ګیټ سیج دلته څه معنا ورکوي. ګیټ سیج موږ سره دا په چیرته موږ سره سټور ده په کومې لیبرري کې موږ سره سټور ده. موږ سره په conio.h لیبرري کې موږ سره سټور ده او موږ سره ریټرن چیرته ده موږ سره سټور ده په آیو سټریم کې. خیر په دې باندې ځان مه کمپیوز کوئ چې دا موږ سره دا ګیټ سیج څه معنا ورکوي. دا سی آوټ څه معنا او دلته لیس دین ساین او دلته ډبل کوډ او دا د میسج څه معنا سیمیکالن څه معنا. صحیح ده. نو دا انټي د ټولو باره کې موږ یو په یو غږیږو. خپل د هر یو خپل کلاس ده. نو انشاءالله په را روانې ویډیو کې به موږ په نورو مهمو مثلا لکه د سی آوټ باره کې آی ان ټي او نورو لیبرریانو باره کې به انشاءالله موږ غږیږو. نو د نن دپاره موږ سره همدغونه پروګرام کافي ده چې د ویډیو سایز زیاتېږي. نو ډېره زیاته مننه زمونږ چې زمونږ ملګري مونږ تعقیبوي او زه خپل د ملګرو نه زه خواهش لرم چې زما دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړي چې تر څو ترې نه ګټه واخلي. والسلام.